کرونا وایرس او د مرکچی پلاوی په اړه د غنی او اروپایي سفیرانو غونډه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جمعه مازدیګر په کابل کې له میشتو اروپایي سفیرانو سره د کرونا وایرسو په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همداراز د سولې د مرکچی پلاوی د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له خبرپاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کرونا وایرسو په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره یې په دې برخه کې مرستې ته تیاری وښوده. افغانستان د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په 3 لویدیځو ښارونو کې تېره اونۍ په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګول او نن د پلازمین کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه وضع کوي. له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری میداون د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. وویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.